ایوه ورځ حضرت زلیخا حضرت یوسف نبی سره یو ملاقات وشو. یوسف نبی د ورته یی زلیخا څه چال وشو، څه ایوه مخلوق کې دوره دلچسپی خلی دوره لیونیه ته د خالق ذات نه سره یا خبره نه ته عشق مجازی کې دوره ماستاش ولې عقل باندې د پردے رغلی دی، هر گناہ ته هر سخت اقدام ته هر غلط کار ته ملیات اړي اور ته د رب ذوالجلال خالق نه حیا نه کوي. زلیخا د ورته یی چې انغه خالق دوره خروغ ماوی جوړ کړي. ما جمله ته غور وکړه دا زید ادب دی، زه نه غواړم چې بې ادبي وکړم، دوستانو د الفاظو ته غور وکړو. یوسف نبی د ورته یی څخه جمله ته غور وکړو دوستانو. یوسف نبی د ورته یی چې تا اوسه پورې حسن د یوسف لیدلې دی، د تا دا کیفیت ته که آغا چوک د ولیدو څه چا باندې یوسف هم آیان دی. زلیخا د ورته یوسف داسې بل چوک نشته څه تا نه خروغ دی، ته هم دغه دل دادا یې، ته هم دغه عاشق یې، ته هم ورسره محبت کوې. یوسف نبی گویا شو ورته یی آو زلیخا یو داسې چوک دی بشری صورت کې یا نه دی راغلی، ما آسمانو کې په شکل د نور لیدلی و. زلیخا د ورته یی څه نامای څه وه. یوسف نبی علیه السلام ورته یی وی زلیخا نامای محمد دی. زلیخا د ورته یی څه تا نام خروغ دی. یوسف نبی الفاظ د مادي شاید ورته ویل زلیخا د هر چا د حسن خپل یو سوچ دی، خو کغا وقت غمانه 1000 درجه خیسته دی، غمانه زیات خروغ دی. زلیخا خاتون یہ ځل ورته یې یوسف لږ صبر وکا، لږ سوچي وکړو، ورته یې اوس خبره کوه. د دې حضرت یوسف نبی هغه خاموشي کې وکړو، جبرائیل امین نازل شوی دی. الفاظ د مادي کتاب روایت دی، ورته یې یوسف اوس دی د بعد څه کلام زلیخا بی بی سره خبرې کوي، اوس په ډېر احترام سره خبرې کوي. ما خبرې باندې ته شاید پوه نه شولې. زلیخا سره ته اوس خبرې کوي، لگ ادب سره لگ خیال سره خبره کا. حضرت یوسف تو ورته جبرائیل عجیباغو میں خبره ده دا آیا دورا بلند مرتبت شوا چه اوس زدی سره آداب و خیال ساتم. جبرائیل ورته یی آو یا یوسف وجه داد رب سبحان دی پیغام سره بعد از درود و سلام رسولایم. ما ته ویلو چې د ما یوسف نبی ته ویا زلیخا سره ادب سره خبرې ځکه کاوه، پہلا د دې سینې د دې زړه کې صرف د تا تصویر وو، اوس تا خایست مصطفی بیان کړي، اوس د دې زړه کې د مصطفی تصویر دی. شکل توجہ دوستانو سوال درتا کوم نو د دې زړه کې تصویر د مصطفی عکس د مصطفی ناشته، اوس دې سره ډېر احترام او ادب سره خبرې کوه. زه تا نه پوښتنه کوم کوم زړه کې تصویر د مصطفی دی، الله دغه دوره خیال ساتي چوک خپله شبیه د مصطفی دی. خالق څخه به څومره محترم وي، الله څخه به څومره معظم د عزت و د عظمت چښتن وي.